سلامونه دوستانو، نن به خبره کوو چې ګوګل ټرانسلیټ په دې باندې په څه طریقه کار باندې مونږه انګلیش یا بل زبان دی، اردو ده یا هندي ده، هر زبان چې دی، رشین زبان دی، کومه طریقه باندې به مونږه ځان پوهه کوو چې هغه مونږه په پښتو کې ټرانسلیټ کوو. نو ټول نه مخکې به لاړ شئ ګوګل ته، په ګوګل کې به ولیکئ ګوګل ټرانسلیټ، لکه څنګه چې ما لیکلی دی. ګوګل ټرانسلیټ هم چې څنګه ولیکه نو بیا به داسې کار وکړئ، دا لاندې انټر ټکس یې چې لیکلی دی دې ځای کې به تاسو ټکس ورکړئ، هغه لفظ چې کوم لفظ تاسو ټرانسلیټ غواړئ. اوس لکه مطلب زه لیکم ټیچر مې ولیکه، او دلته د دوه غشو نشانه چې ورکړی نو په دې ځای کې لیکلی دی پښتو. ما پښتو سلیکټ کړل، په دې باندې څنګه کلیک کړئ نو دلته چې کوم زبان کې تاسو ټرانسلیټ غواړئ دغه نو هغه به تاسو له راشي. فارسي غواړئ، اردو غواړئ، هر زبان چې دی هغې باندې. دلته ما پښتو باندې سلیکټ کړل، پښتو کې دغې ترجمه وکړه، ترجمه یې راوړې، هغه یې لیکلی دی ښوونکی. په دې طریقه کار باندې که تاسو په اسانه طریقه باندې کول غواړئ نو بیا به لاړ شئ، ټول نه مخکې به لاړ شئ ګوګل پلی سټور ته به لاړ شئ. پلی سټور کې به تاسو ولیکئ ګوګل ټرانسلیټ، ګوګل ټرانسلیټ اپ اپلیکیشن دا دی ما لیکلی دی، نو ما سه انسټال دی، که تاسو انسټال نه وي دا به انسټال کړئ ځان سره، او بیا به اوپن کړئ. څنګه مو کولاو که نو هغې ته چې څنګه تاسو لاړ شئ نو دا به اوپن شي، کولاو به شي، لږ صبر به ورته وکړئ، دا به لوډ شي. دا تقریبا دغه دی کمپلیټ شو. نو بیا به داسې کار وکړئ چې اپلیکیشن کې به لاړ شئ ګوګل ټرانسلیټ ته، دا ګوګل ټرانسلیټ دی، دا به کولاو کوي. ګوګل ټرانسلیټ هم چې څنګه کولاو کړه نو بیا لکه تاسو ته په وټساپ باندې چا څه الفاظ رالیږلي دي، انګلیش یې ته رالیږلی دی، یا ګوګل کې داسې څه مسله تاسو ته راغله چې هغه په هغې باندې تاسو نه پوهېږئ نو دلته به راشئ ګوګل ته پس کوو. دلته لیکلي ده ګوګل سروس اپیرډ فری، لکه دا الفاظ چې کوم دي دا زه اوس کاپي کول غواړم، د دې ځای نه د دې ما ته ترجمه نه فرض کړه نه معلوم که نه چې دا کې څه لیکلي دي. ټول نه مخکې به دې باندې داسې کلیک وکړئ چې څنګه هم کلیک وکړو نو بیا دا شنه کوم ټکي چې دي دا به کته پورې بوځي نو تاسو به ټول لیکای شنه شي. او د هغې نه بعد به بیا داسې کار وکئ چې بره لیکلي په سر باندې کاپي شیر سلیکټ آل ویب سرچ ریډ الاؤډ، نو سلیکټ آل چې کوئ لکه فرض که تاسو غواړئ چې دا ټول کوم سکرین چې دی چې د دې ترجمه وشي نو بیا به داسې کار وکړئ چې سلیکټ آل باندې به وي، که نه تاسو وایئ چې دا لږه حصه مونږ د دې ترجمه مونږ ته پکار ده نو بیا به داسې بیا شین کوئ، د هغې نه بعد به بیا داسې کار وکړئ ګوره دا لیکئ، دا به داسې کوئ، بیا به داسې کوئ، دا به ټول دا کوم شنه حصه چې ده دا به تاسو کاپي کوئ، دلته په 1 نمبر باندې لیکلي کاپي باندې به کلیک کوئ، به لاړ شئ واپس کوم ځای ته به لاړ شئ، لاړ به شئ ګوګل ټرانسلیټ اپلیکیشن کوم چې تاسو په موبایل کې انسټال کړی دی هغې ته به لاړ شئ. هغې ته چې څنګه لاړئ نو بیا به دلته تاسو له ورکړي دي پیسټ باندې به کلیک کوئ، چې پیسټ باندې څنګه کلیک کوئ نو هلته ګوره هغه ما چې کوم لیکایي دغه ځای نه کاپي کړې وه هغې دلته ټولې ترجمه دلته وکړه. ګوره د ګوګل خدمت چې دغه ټوله لیکایي تاسو په دې طریقه کار باندې به تاسو ګوګل ټرانسلیټ کوئ، د ګوګل کومه ترجمه چې ده هغه په دې طریقه کار باندې کوئ. او بیا که وغواړئ چې موږ دا کاپي کوو نو کاپۍ دا طریقه ده چې یو لفظ لیکل خو ډېر ګران وي، دلته تاسو له دا د نشان درکړی دی د ښي طرف ته دا نشان یې درکړی، په دې باندې به دلته کلیک کوئ، د دې ځای نه کاپي کوی دی، دې باندې تاسو کلیک کوئ. بیا چېرته تاسو په وټساپ باندې چاته لیږئ یا دغه لیکایي چې کوم ځای دی کوم ځای کې تاسو لیکایي کوئ هلته به لاړ شئ، هلته به داسې نیولی کلیک وکړئ، لکه ګوته باندې به لږ ډېر زور وکړئ نو تاسو له به راشي ګوره پیسټ کلیپ بورډ انپوټ او میتھډ، نو پیسټ باندې څنګه کلیک کوئ نو هغه کومه لیکایي چې کومه ده هغه به تاسو اټومیټیکلي دې ځای له راشي. نو په دې طریقه باندې کاپي او پیسټ او د ګوګل ټرانسلیټ دغه طریقه ده.